علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حمیده ومسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره مړی چې کله په قبر کې دفن کړی شي نو د هغې سر ته او د دې مړي د قبر خپو ته بیا د سورت فاتحې ابتدا او آخري آیاتونه ویلی کېږي. نو وایي موږ سره بعضې ملګري دي وایي هغه وایي چې دا عمل ټیک نه دی، نو فلهذا د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب محترمه، د مړي خپو سر ته د سورت بقرې اولنی آیتونه او اخرنی آیتونه دا ویل دا مستحب عمل دی او د صحابهونه ثابت عمل دی. صحابهونه خو یقیني ثابت دی او په بعضې روایتونو کې د دې رفع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم شوې ده. او چې څوک وایي دا ټیک عمل نه دی نو هغه سړی په خپله ټیک نه دی، هغه ښه خبره نه کوي، ځکه چې هغه ته مناسبه دا ده چې کوم عمل د صحابهونه ثابت وي په هغې کې پکار دی چې سړی احتیاط وکړي. نور پاتې شوه چې یاره دغه کار کوم ځای کې دی، نو موږ به درته اول په دې کې حدیثونه ووایو، بیا به وروسته د فتاوو حوالې درکو. په دې کې د معجم الکبیر للطبراني یو عالم د امام طبراني هغه معاجم لیکلي، نو هغې کې یو معجم الکبیر لیکلی. معجم الکبیر معجم هغه کتابونو ته وایي چې په هغې کې د صحابهونه چې کوم روایتونه رانقلي هغه په اعتبار د الف باتا سره وي، یعنی د چا د نوم په سر کې چې الف راځي د هغه حدیثونه مخکې، د چا د نوم په سر کې چې با راځي د هغه حدیثونه بیا وي، د چا تا راځي د هغه ورپسې وي، داسې حساب سره دې ته معجم وایي. نو په معجم الکبیر للطبراني کې 19 جلد 221 نمبر صفحه ده، مکتبه هم درته ښیمه، مکتبه ابن تیمیه ده، صحیح دی. د باقاعده طور سره دا اوږد حدیث را نقل کړی دی. وبه قال حدثنا ابو اسامه عبد الله بن محمد بن ابي اسامه الحلبي قال حدثنا ابي دي کې د خدای بلا تحویلونه دي په دې حدیث کې. تحویل دي ته وایي چې سند یو طرف نه بل طرف ته واوړي. خدای بیا اخره کې وایي قالوا حدثنا مبشر بن اسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجاج عن ابيه قال لي ابي يا بني. نو دا د عبد الرحمن ابن علاء رحمه الله روایت ته هغه د خپل پلار نه روایت کوي. دا پلار وایي ما ته خپل پلار ویلې چې یا بني ای بچیا اذا انا متو چې کله زه مړ شم فالحدني، یو خدا د لحد راته ووایه. دا قبر دوه قسمه، یو شقي یو لحدي، نور تاسو بیا پې پوهیږئ. وایي لحد راته ووهه فاذا وضعتني في لحدي، چې کله مې په لحد کې کېدې فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله او ثم سن علي الثرى سنا، او بیا راباندې خاورې راواچوه. او چې کله قبر برابر شي ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها. دا وګوره وایي چې کله قبر جوړ شي نو بیا د سر طرف ته راته د سورې بقرې اولني آیتونه ووایه او د قرنګي آخري آیتونه. فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ذلك، وایي دا خبره ما د رسول الله نه اورېدلې. اوس پاتې شو دا حدیث دی، نو ته به وایي چې دا حدیث به څنګه وي؟ نو دا خو اسانه خبره ده. مجمع الزوائد علامه هیثمي لوی ناشنا سړی دی، د اصحاب الجرح والتعدیل امام دی علامه هیثمي. هغه یو کتاب لیکلی دی د جرح او تعدیل کې دی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد. هغې 3 جلد او 66 نمبر صفحه د دارالفکر بیروت چاپ دی، چاپونه هم درته ښیم. هغې کې دی لیکي وایي دغه حدیث چې دا طبراني روایت کړی دی وایي دا بالکل ورجاله موثقون، رجال صحیح او مضبوط دي. دا وګوره دا قرنګ هم دغه حدیث د عبدالله ابن عمر نه هم را نقل دی. دا مخکې خو مې چې درته وښوده دا خو لجلاج رضی الله عنه. د دین علاوه دا حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما چې د حضرت عمر صاحب بچی دی دا هغه هم دا حدیث را نقل دی، او دغه باره کې دا راځي چې هغه متبع السنت په ټولو صحابو کې په دې باندې ډېر زیات مشهور چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو ډېر تابعدارو. نو هغه نه دا حدیث را نقل دی، خو هغه نه 2 قسمه را نقل دی. یو دا قسم ته را نقل دی چې رسول الله ته نسبت کړی چې رسول الله دا عمل کړی. دویم د ته نسبت کړی چې دی وایي زه دا خبره ګڼم چې ښه خبره ګڼم. نو چې دی هم شي نو دا خو څه وړوکی سړی نه دی او صحابي دی او په صحابو کې فقيه صحابي دی. نو دی وایي چې وبه قال حدثنا ابو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي. دقه يحيى بن عبد الله البابلتي دا لږ ضعیف دی. قال حدثنا ايوب بن نهيك قال دی وایي سمعت عطاء بن ابي رباح يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره. چې سړی مړ شي بس به زر خخوي. وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره. دا وګوره بیا مجمع الزوائد کې په دې باندې بحث کړی.
همدغه مجموع الزواید دی چې دا مخکې مې درته وویلې. او دارالفکر بیروت چاپ دی، دریم جلد دی، هغه 6 نمبر صفحه ده 15 کې دی وایي وفيه یحیی ابن عبدالله البابلتی وهو ضعیف. خو خلاصه د خبرې دا ده چې دا حدیث په عبدالله ابن عمر چې بیا کوم موقوف دی هغه صحیح دی، ځکه په خپله مشکات مولا وایي چې یاره دا حدیث چې په عبدالله ابن عمر باندې کوم موقوف دی هغه صحیح دی. نو دا وګوره نور ملا صاحب باقاعده طور سره فتاوا شامی کې مداشته دی. فتاوا شامی دویم جلد دی او 442 نمبر صفحه ده، اچ ام سعید مکتبه ده، او کتاب الصلاة او باب الجنائز دی. فقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قرأ اول سورة البقرة عند رأس ميت واخرها عند رجليه. نو خلاصه د خبرې دا ده چې دا عمل د صحابه و نم ثابت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رفع شوی ده. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره خیر الفتاوا کې مفتی خیر محمد جالندری رحمه الله لیکلی چې هغه د وخت لوی فقيه او عظیم محدث پاتې شوی دی. خیر الفتاوا دریم جلد او 299 نمبر صفحه د کتاب الجنائز دی وی بالکل دا کار کوي چې دی کان ابن عمر یستحب عبد الله ابن عمر بخغنل ان يقرا على القبر بعد الدفن اول سوره البقره وخاتمتها. دا وګوره د قرنګي ملاسه د مشکات حواله امر نقل کړي او د خدای بلا حواله په دې کې را نقل کړي. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا فریدیم لیکلي، فتاوا فریدیه دریم جلد دی او 296 نمبر صفحه ده، فصل فی الحمل والغسل والدفن والتعزیه. هغې کې لیکلی دی چې دا عمل مستحب دی او پړنه جایز اور مشروع ہے، او بیا باقاعده طور سره دغه حواله ورکړي. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا محمودی هم لیکلی. فتاوا محمودی بیا ډېر تفصیل ور باندې کړی. فتاوا محمودی نه هم جلد 1 نمبر صفحه ده او باب الجنائز، نو هلته غاټ بحث ور باندې کړی. نو خلاصه د خبرې دا ده چې د قبر سر ته او یا اخر ته ویل د سورة بقره دا جایز او مستحب عمل دی. کم کسان چې ورباندې رد کوي ناجایزه کوي، ځکه دا عمل کم از کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت عمل دی. السلام علیکم ورحمت